وقتی که هر مهاجر یا هر افغان وقتی در گذشته خود فکر میکنه که چقدر ضربات و تردیدات روحی رایی متقبل شده یا شاهد از او بوده، و هر افغانی که حال میبینه که یک زندگی فعلی از این ثبات نداره و دیگه که اینا میبینن که آینده برشان چندان روشن نیست، این باعث از این میشه که در سیستم عصبی مرکزی تغییرات کیمیایی را سبب شود و این باعث دقیقت ها، اضطرابات و عکس العمل های مختلف شود که در حقیقت این عکس العمل های نرمال یک انسان عادی است در مقابل حوادث غیر نرمال. و در این حوادث غیر نرمال هر انسانی که اگر قرار بگیره این عکس العمل را نشان میده که اینا مجبور هستند که به تداوی بپردازن یا مشوره های طبی روانی بگیرن یا پیش دکتر روانشناس یا دکتر روانی برن و اینا به اشکال این امراض، به اشکال تشوشات خواب، عمدتاً خوابهای خراب، دقیقت ها، اضطرابات، تشوشات حافظه، تشوشات تمرکز، بی اشتیایی ها و حتی تشوشات در تمایلات جنسی و از دست دادن خوشی و این که خود انسان چه قسم دوباره پس میکشه، میخوایی که تنها باشه و احساس دشمنی ها، اندکرندی ها و مخصوصا که اندکرندی ها و حساسیت ها زیاد میشه پیش. اکثریت از این تکالیف رنگ میبرن که البته در پالیش تکالیفات خصوصی و اینا پیش از یک شخص تا شخص دیگه فرق میکنه. دکتر دادفر بعداً از انواع مختلف تداوی بیماری های روانی سخن گفت که در انستیتوت از آن استفاده می شود. ما اقسام تراپی که تداوی که در اینجا استعمال میکنیم عمدتاً تداوی‌های ما تداوی‌های دوایی است که دوای آرام کننده اعصاب، دوایی که برای تشوشات خواب برطرف کنه، دوایی که دقیقت‌ها را برطرف کنه، اینا را استفاده میکنیم. گرچه بعضا تئوری‌هایی است که دوای از این دوا باید کم استفاده شود، اما در هر جای استفاده میشه و مخصوصا در شرایط ما که ما نمیتونیم که شرایط تغییر بدیم. وقتی یک انسان از دقیقت دائمی رنج میبره مجبور هستیم دوایی برش بدیم که دقیقتش برطرف شود، خوابش خوب شود و اضطرابش کم شود. البته در پلی از این ما تداوی روانی هم میکنیم که از طریق صحبت سر مشکلات اجتماعی که همین شرایط در شرایط اضطراری اجتماعی انسان ها چی باید بکنن تا که خود زندگی خود یک نوع موازنه ببخشن. دیگه ما تداوی‌های فیزیوتراپی داریم که از لحاظ فیزیکی انواع ماساژ ها و اینا برای کسایی که ضرورت دارن استفاده میکنن و مخصوصا ما برای مریضای خود اکثرا برای مریضایی که اینا پاسواد هستن یا میفهمن بسیار چیزا رو برشون مدیتیشن توصیه میکنیم که بعد از نماز صبح اینا میتونن که برای تمرکز خود برای نیم ساعت یک نوع وجود خود و روان خود تجسم مثبت بکنن از چیز خود که این را انکشاف بتن تا که در مقابل سختی ها و مشکلات روانی مقاومت فیزیکیشان از طریق سپورت و مقاومت روانیشان از طریق تمرکز دادن خود بالا بره و اینی متدای است که استفاده لکه تاسو چې واورېده دا څلور مختلف علاجونه د هغو دپاره چې په دماغي ناروغۍ باندې اخته وي موجوده دي چې عبارت له مختلفو دواګانو، مساج یا چاپي، تسکین او ډاډ ورکونه، فکري آرام. دا څلور علاجونه په ځانګړې توګه د بېلابېلو دماغي ناروغۍ لپاره ګټور دي. د راتلونکې اونۍ په پروګرام کې به موږ د ډاکټر ډاډفر څخه نور ګټور معلومات د دماغي ناروغۍ په هکله درته وړاندې کوو. که تاسو په دې موضوع باندې پوښتنې لرئ نو مهرباني وکړئ موږ ته ولیکئ او موږ به هڅه وکړو چې د متخصصینو په وسیله د هغې جواب درته ووایو. هفته گذشته در پروگرام حفاظت جنگلات مطالبی داشتیم درباره اثرات مهاجرت افغانها بر زراعت و سیستم‌های آبیاری در بعضی از قریه‌های ایالت شمال غربی پاکستان یعنی صوبه سرحد و قدم‌هایی که دولت پاکستان در مورد حفاظت محیط برداشته. سلسله گزارش‌ها را امروز هم دنبال می‌کنیم و ابتدا با کریم گل گفتگوی داریم که یکی از دهقانان محلی است و از سال 1985 یعنی 5 سال پیش در پروژه حفاظت جنگلات مشغولیت داشته. از کریم گل پرسیدیم که مردم محل از پروژه اجتماعی حفاظت از جنگلات چقدر بهره بردن. به وسه کې چې دا کومه سوشل فریستی بالا ملا شروع شوی دا دسته الحمدلله وسه کې پورا وطن آباد شو کا پاکستاني دا او کا افغان مهاجرین دا مطلب بوټي مونږ وړي مسلمانانه منی نه کو ته افغانای یا ته پاکستاني چې څوره ضرورت وي
او هغه ته موږ یې مطلب هغه کو تقریر کو ورته کله ملک ته څو کنه ورته داسې موږ بوټي دي مفتي حکومت درکوي کنه دغه بوټ نه دغه فائدې دي لرګي بم پکړيږي سیره بم ورته کینو او مول ته بیچو کنه نو بیا هغه اوس خلک پورا مطمئن شو دغه بوټي مولا ښه شوق سره دي او افغان رفیج تم جوړ کو پاکستان هم تعمیر کو او ډېر سکیمونه چې برابر شو دا وته وایا جی سوشل فارسټي ستاسو د څه مطلب دی سوشل فارسټي څه وایي سوشل فارسټي دي د خلک وام ته بوټي ورکول دي سوشل فارسټي مطلب دا وطن ثبوت شي جنگلات ته سجود شي او حکومت مطلب دا خواهش ته د خلک خپل کوي او خپل باندې مطلب دا چې بس دا خچل دکی د خپل د کور به شروع کی او مو خلک دې طریقه ورته کو چې دا چې تخم چوي دا چې ټوبینه ډکوي او به دا چې لکوي کنه او زه خپل موټیویټر مطلب دا چې کلمه لوګي ګرځم په خپل خلکو ته تقریر کوم چې دا بوټي موټي ولا کوم خلک شوق ته اوس مطمئن شوه د جوړ دا د افغان مهاجرو کورونو ته چته تلې غوته دا ویلي چې یاره دا بوټي لګوي دا ډیره فایده نه کوي تاسو څنګه طریقه کړی دا لګوي دا مو جو جبتو ته لمزدګار مندوي او سب مسپخین مندوي کنه الته کې جلمین زمو سره وکړو بیا غږی خل جمع ویږي چې مته کې غوسه خبره وکړو بیا مطمئن کو بیا غږی مو سره روشي نو صحیح بیا وته مو طریقه وکړو الته مو سره کې خپل بوټي نل کړی بیا غته بیا مطلب د طریقه وکړو داسې بوټي لګوي دوره فیصله کې لګو نو بجیغه مو المنځ ټیم سره مسپخین او یاد مزدګار پټیم مو جمعه ته جو کور ته نشي تللی کنه په دې خو مخ خزي مو د خپل په پښتنه خو جیو په بنچ تللی کنه خو جمعه ته کې چې مو دا خبره وسکو هغه سلام مشورې کوو بیا غوته وایي چې مو دا یو سړی ته وایي جمعه ته کنه دا ملمر غلط خبره کوي به جګه کینی بیا اوس مو خبره وکړو بیا غوته چاته طریقه لوي بیا مو جن رسې تر وګورو به کله بوټي ورکو د خلکو ته کنه بیا غوته طریقه وکړو دا چې مطلب دا د ټوبه لاس پرې کاوه ودا چې ورته کډا ورته کنه او فائدہ راځي تاسو به دې سیر ته کینو او بیا بدل لرګي چې کله ونه غټ شي دا تاسو مطلب دا بیا سزوي او لرګي خستونه بخلوصو او دا تقریر ته جګو نو مخکې چې دوه کورنو شو چې کله د افغان پیج غلي دي بیا دا وکی چې مو ته تقریبا بدرو ته روغل ا پټي مټي سوال مخفلس مګه جی غار کوم پرته دي هغه بارون غوښلو چې کوم د موز مکه یولله بیا مو ته دي د سوشل فارسټي نه څه مو ته پیسې مې سي غاکړي او خیر څه ملو شي خو څه نشي ملو یعنی یو پرسن مو ته حکومت نه رو ملو شوري تقریبا 10% مو خپل کور نه ولا کوي هغه پټي موجي دوباره بیا درس کړو دا وته وایا جی تو مزري چې کومه نقصان هغه ته ورسې د افغان فیز هغه ته نقصان ورسې جی هغه سره لازمان چې مزري ختم شوله جی تاسو زنانو چې کم کار کوو کوم مزدوري کول هغه ختم شوله هغه جی کله مخکې ایمو لګي کې به دا بون غړا شول غریبانو خلکو به تقریبا دې سړي راخه گزاره روانه او چوب او جی بیا به زنانه به چوب کوزي کول چوب ټوکري کول او چوب دا کاربن غړو څه کله د افغان فیز رولو جدي ستې ایمو لګي د زنانو بیروزګاری ډیره بڑو شو او اوس کې کوم نه بس نوستي غنښت مزري نشته گزاري مطابق دي تقریبا مخکې به کول شپږ مشته مطلب شپږ مشته مزري ستریدو او شپږ مشته مو خلکو مزدوري وکوله اوس یو میاشت تقریبا چې دا فرزګار په زور باندې یا د قوم په زور باندې څنګه بچت شي هغه یعنی مطلب دا چې یو میاشت هم گذاره وسل کی نور 11 مهینه مو ټول جی بیروزګاری یکی از دهقانهای محلی دیگر خانمین است که در طرح حفاظت جنگلات هم شرکت دارد. خانمین در مورد وضعیت فعلی زراعت و تاثیرش به کاروبار مردم میگه؟ مو کلی خلک بس شوق لري خو مزدوري شته نه مخکې کوم خلکو مزدوري کوله او فصلونه هم کېدو او باما باندې ګزاره کېده مخکې د مزدورۍ به وي اوس کې مهاجرت سره غلي نه مزدوري شته نه فصلونه هغسې کېږي بس بور غاتا یونیم کاسته سی بور کا چوکلوډ وی کراچۍ مرچی پلا دسی یا دسی قطر دوی پلا بس ما باندې گزاره نور دسی غریبون سو روزګار نشته او ډیر بیروزګاری نور بس مو فصل باندې گزاره او فصل کیږي او غای د لال مزمکی او بشتانه او په د لال مزمکو گزاره کبارن وشي ګوسرا سنه سو گزاره وشي کبارن نو شي بس گزاره نه کیږي غریبون مو انده غو اندا کوربور و بس لازمه دار. گفتگوی هم داشتیم با سیدا جان، افغانی که از جگدلک سروبی افغانستان آمده. از سیدا جان پرسیدیم که در جریان اقامت خود این محل
آیا تجربه های هم از پروژه حفاظت جنگلات آموخته یا نه و آیا آموختنی های خود در مورد نهالشانی هنگام مراجعت به افغانستان عملی خواهد کرد؟ سکیم کې تقریبا مخکې کلونه تقریبا د ما د خلکو سره 11 کاله کېږي چې زه کار کوم د کانکور شریف نه رانیولې له داسې له باندې پورې د شا باندې پورې او تر دې چې پورې دې کار کې زه بالکل ورسره کار کوم او مزدوري ورسره کوم د بوټي د ځای ولګی دا به خپل کلي ته بوځې ته خپل کلي ته بوځې که نه بوځې او که نه خو مطلب له مزدورۍ سره د مزدوري راکوي ښه بوټي کار ښه ورته کوو او بس دا دوی آباد که افغانستان ته به پیسې تله غواړې خو خامخا وطن د وطن کله سړي یا خطر نه وځي یا له پام نه هېرېږي خامخا به ځو که نه وطن هم ده واړه کې ستر سوي یادېږي و دې چې نه خو دا مزدوري دې وجه که اوس یې مثلا د موږ کوم ضرورت مشکلاتونه چې دي دا ذرا پې اسانه شي ته د بوټو کې دومره دلچسپي ویلې خالد ته د بوټو نه څه هغه کوې زده کړه دې وکړه یا د بوټو څه اهمیت ده بوټي اهمیت باندې پوهېږي بوټي اهمیت د بوټي فایدې څه شی دي څه نه دی ته ویلې دا لګوي د بوټي اهمیت خو دا شی ده چې آینده نسب آینده ولس آینده خلک مفاد راخلي فکر ده منګه کې مزدوري ښه صحیح نغده او ښه صحیح راکوي دوی آینده دپاره آینده نسف او وړ فصل چې رالویږي هغو دپاره موږ دا ټولو د دوی د موږ دا خدمته کوي یعنې ته افغانستان ته واپس لاړ شې ته به بیا هغه ځای بوټي نه خپل دپاره به بوټي نه لئ خپل ځان دپاره کابل کې خپل ځان دپاره خو د موږ هلته ډېر صفا باغونه وو صفا مځکې وې باغونه مو دا دونه دلچسپي چې لرو ورسره د هغو په نظریې سره موږ دومره دلچسپي لرو چې دلته دې جنګلات کې موږ کارونه کوو د هغه په شوق سره دلته هم کارونه کوو هلته هم خامخا یې کوو وطن هم ده بوټي کېږدو نیال کې کوو خواري کې کوو زحمت کې باسو البته دوستای عزیز در جریان مصاحبه شدت باد به حدی بود که حتی صدایش من شما هم شنیده میتونستیم. به هر حال کس دیگه که ما با مصاحبه داریم جانباز معلم متقاعد و زمیندار است در منطقه که در زمین بهره‌مندی مردم از پروژه حفاظت جنگلات خوشبینی بسیار نشان میده. دا رقبه چې دا د مهاجرو د وجه نه د بیخو نه د خلکو دا وبسته او هغه کې مزر کوم بیخ چې و جړې اوس راوتي دي اول په خوا وبسته نو هغه نه څه وسوځول اساس ځناورونه تباه کړو نو اوس د کاشت کې لګي دي او دا ان شاء الله 15 شپږو کالو کې به ډیر کامیاب ځنګل جوړ شي. همدغسې ونه چې ده دلته کې ځنګلات وو مو خپل دا ورکړو خلکو ته لیکن د حکومت ته لیکن بیا خلکو طلاق د بیوقوفي دی وجنه کمکلی دی وجنه اوس دا رقبه ډیره خسته رقبه ده او دا به ان شاء الله چې دا وسره داسې مدد کیږي نو دا به ډیر ښه آباد بشي دا علاقه به ټول آباد شي ونو سره خلکو ته هم پیدا شي او هوا به هم ښه شي برنونه په باندې کېږي موسم به مو دې باندې بدلېږي او دا شی چې ده ډېر لازمي ده او مو مشکور یو چې څه داسې مو طرح کوي دا ورلډ بینک چې څه مدد دی کې کوي لګیا ده مو به دا صحیح استعمال کېږي لګیا ده اسماعیلي استعمال کوي ان شاء الله. دا ورته ووایه چې دا څنګه ځنګل څنګه ختم شولې باران کمی د وجه نه د خلکو د ناپوهي د وجه نه چې آبادي زیاته شوه نو هغوی د بیخ نه د سرونو لپاره دا شی چې دا وبسته او څه ځناور هم په باندې بغیر د هغه نه پرېښلو نو پخوا آبادي لږه وه دا آبادي د ځنګلات او آبادي زیاته وه لیکن د خلکو ناپوهي د وجه نه او دا مهاجر چې رالو دوی سره مالونه وو ګډې بزې وې نو هغو سره هغوی جړ نه وبسته نه د دپاره دا شی پاتې نه شو او اوس چې دا کوم کاروي ده دا به ډېر زر دې ته ده انشاءالله چې دا به ثمر راوړي او دا به آباد شي او آبادي وه لیکن چونکې جنګلات نه وي نو برونه نه وي او مستقل د اوبو ذریعه نشته اوس جنګلات والا به فارس والا به دا اوبه پر لارو کې دته بوټو ته به هغه کوي پیدا اوبه به سرابي به کېږي چې سرابي کېږي بیا به بوټي کېږي او بوټو سره به پیدا زیاته شي. دا لندن دی.
دا د آبادي غږ اونیزه خپرونه ده چې په لنډو څپو 16 19 او 25 مترو باندې په پښتو او دري ژبو خپریږي. اینجا لندن است، رادیوی BBC. شما صدای آبادی را میشنوید که بر روی امواج کوتاه ردیف های 16 متر، 19 متر و 25 متر به زبان دری و پشتو پخش می شود. د تیرې اونۍ د جاني جوړ په پروګرام کې تاسو واورېده چې رضاخان دکاندار چې د ټکانو په وسیله په پښه ټپي سوی دی او عبدالکریم روغتیاپال د رضاخان د ټپونو روزنه او پالنه کوي، برسیره پر دې چې رضاخان په سید حسن باندې شکمن دی چې د په هغه باندې ټک کړی و. د رضاخان زوی هم و سید حسن او عبدالکریم ته دا خبره په ډاګه کوي چې په کلي کې هم دغسې انګازه ده چې سید حسن ملامت دی. نو راسئ چې غوږ ورته ونیسو چې آیا دا حقیقت لري او که دریم نفر پکښې لاس لري. جانجوری پادشاهی. در قریه هر کسی تو فکر میکنه که مامای سید حسن رضاخان زده و قصه رهزن جل کرده که خود نگاه کنه. پس کلی مردم همینطور فکر میکنن؟ بله متاسفانه همینطور است. آخر اونا فکر نمیکنن که اگر زخم میدیدن؟ مقصد چیست؟ رضاخان کاکا، شما وقتی که مامای ما دیدین او در کجا بوده میره بریم بگوین؟ بالای سرک دقات سنگا پوت شده بود. در این صورت شما چطور دیدینش خیلی؟ او استاد شد که بره بزنه. نه شما خوب دیدینش؟ معلوم دار من خوب دیدمش. آخر درست بالای سرم استاده بود. فهمیدم. شما در امتداد جاده روان بودین خیلی؟ بله و در فکر کار بار خود بودم. شما پشت سر میرفتین؟ چی؟ گفتم شما سونی پشت سر میرفتین؟ ای چی سوال احمقانه است؟ معلوم دار پشت سر نمیرفتم. آخر گلاخو از پشت سر در پایتان رفتم. چی؟ آخر من خود زخم در روزت دیدمانی؟ مرا خود باور من نمیه. این من فورا نشانت میتونم. نشان ما بته نه؟ نه دیگه که پای ما غرض نگی. آخر ما زخم باید ببینیم کمی راز روشن شوه. بلیاز خدا از سر کل ما دست بردارین. ما نمیخوایم که زخم ببینین، بشوین یا غرض بگیرین. برین رنگتان گم کنین و مرا آرام بانین. لکن رضا خان آخر چوب گوش بگی. چی گپ است؟ از بیرون صدای گپ زدن و غال مغالق می آید. پدر جان چی گپ است؟ پدر جان سید حسن آمده. چی گفتی؟ بالاخره مامای آمد. سید حسن آمده و یک نفرم همراه خود آورده. یک نفره؟ بله پدر جان، یک نفره که پایش هم زخمی است. السلام علیکم. ماما؟ سید حسن؟ بله ما خودم هستم. خودم سید حسن. از کجا پس آمدی؟ آخر خود ما برای شکار دزاور از زنها رفته بودم. هنه؟ این عبدالکریم جان ماماش برای خودت هم یک مریض آوردم. به خاطر خدا دکتر صاحب کتیم کمک کنی. ما والا این آدم میشناسم. خوارش آشنا به نظر میه. چی میگی؟ او کیست؟ ای بیشرف، تو یک هفته پیش مرا در بازار دیدی. یاد خمیه وقتی که ما زیورات میخریدم تو من سیل میکردی. خان صاحب رحم کنین، سر من دل بسوزانین. بله تو بودی و یک نفر دیگه هر دویتان مرا سیل میکردی. خان صاحب ما خب قصد آزارتان نداشتیم. بدبخت تو مرا تعقیب میکردی. تو قصد داشتی که از تو بود مرا آرد کنی. نه بسر چوچهایم قسم که من قصد رازنی رو نداشت. ما یک آدم غریب بیچاره است. بدبخت تو مرا رای گوله زدی. نه بسر چوچهایم قسم که تصادفی بود. ما شما را خیال بازی کویی کردم. ای بدبخت تو مرا توهین میکنی. آخر کجای ما با بازی کویی میمانه؟ صاحب بد کردیم. معلوم دار ما غلط کردیم. شما ما ببخشین. ما از خاطر تو بدبخت بهترین رفیقم سید حسن ملامت میکردم. نمیفهم چرا قلاوده شدم که طور اشتباهی بزرگ از پیشم سر داد. پشت گپ نگرد. هر کس اشتباه میکنه. خوش هستم که خودت فهمیدی. مخصوصا یک دیوانی قدیمی مثل خوده.
خو عبدالکریم بچه اول خودت غم پای این دوز به شرف خو بخو. معلوم دار سر می توشک خوش بیتین. وای پاکم خدا. کمی هسته. آخر بیچاره زخمی است ماما. خو مسرش مهربان باشم. حتی اگر رازنم باشم. وای خدا پاکم خدا. او به شرف تاله که زخمی استی. اگر نه ما کتت می دیدم و برات نشان می دادم که یک منات چند فتیر میشه. روزگار این زخم خوب بسیار خراب است. ماما شما کدام کاری سر این زخم کردین؟ نه من میخواستم زخمش پاک کنم لکن مرا اجازه نداد. به هر صورت 4 روز وقت مرا گرفت که به شرف از کوه پایان کردم و بعد از او فکر کردم که بهتر است که خودت پایش ببینی. خورازنی بدبخت این سرگینه چرا سری زخمت ماندی؟ واه شنیده بودم که خاکستر گرم یا سرگین گرم به زخم فایده داره. لکن این کارت غلط است و شاید امی کار زخمت میکروبی ساخته. تو خوی چرکوری مسئل کو؟ عجب است. زخمش درست در امون قسمت است که در پای رضاخانم است. لکن زخم تقریبا بیخی خوب شده. لکن از این بدبخت جور نشده پایش ببینین پوندیده و سرخ شده. وای پاکم بسیار درد میکنه. این زخم از ریم پر است. ما باید پاکش کنیم. نه زخم مرا پاک نکن. بدبخت ترسندو از پاک کردن زخمت میترسی؟ رضاخان راست میگه. دوز بدبخت خوب سعی کو که این دکاندار بیچاره را که تو شریرانه زخمیش کردی زخم خودت چطور پاک نگاه کرد؟ بله روزمره. روزمره؟ او نمک؟ کتیه و نمک لکن نه چیغش زده نه نالش کرده و نه تا شکایت. همه تو نیست رضاخان؟ کی ما معلومدار شکایت نکردیم. درد نسوار بیادرتون نیست. آدم دلاور این طور می باشه. امیال مبالغ صاحب زخم پاک کرد. ما تا طرفش سیلم نکردم. چی جرأته؟ عبدالکریم جان همطور نیست؟ ما میگم منکرش کافر است. خدا خیرت بده. وای لطفا زخم مرا پاک نکنید. زخم مرا نادیده بگیرین. گوش کو اگه این ریما را از زخمت پاک نکنم پایت از بین میره. بشنو چقدر خوب. ما میخوایم که پایش ببرم و از رازنی خلاصش کنم. وای کمک کنین مرا نجات بتین. 4 روز در کوه پشتش گرفتم و 3 روز دگام تا اینجا آوردمش و اگر مرا بوانی گردنش برات میبرم تو غم پایش میخوری. من از دستی بدبخت به بینی رسیده بودم. کسی شما را نمیمانم ماما فقط در پاک کردن زخمی همراه ما کمک کنین. خب تو که میگی بسیار خوب کمک میکنم و بعد از او دوا کار خواهد داشت. چی دوا؟ نزدیک بود که یادم بره. چی؟ دوای مرض سلم. اوه نه 1 هفته شده که دوا مثلی که نخورده اینمی طور نیست؟ معلوم دار که دوایم بر 1 هفته یادم نرفته. ما همیشه دوای 1 هفته را در جیب واسکتم میگیرم و هر جایی که میرم دوا پیشم میباشه. نه یک آدم صاحب عقل و در عین زمان صاحب جرأت هم. خیر همه طور که میگی تو حالت مرا در نظر بیار. تک و تنها گشنه و تشنه در کوها 3 شب و 4 روز پشت یک مجرم خطرناک گرفتم و قریه به قریه دنبالش رفتم. میفهمی چرا؟ آخر فکر میکردم که نام شهرتم در گرو پیدا کردن اینمی آدم است. فوق العاده. چی دل گرده؟ درست است تو خو میگی دل گرده. اما ذخیره دوای ما آستا خلاص میشد. وحشتناک. چی استقامت پافشاری؟ خب دیگه اما در حقیقت من میفهمیدم که اگه ای بیشرف در روز 4 پیدا نکنم و تنها پس بیایم مجبور خواهد شدم که به تهمت‌های ظالمانه شما روبرو شوم. بسیار وحشتناک است. لکن یافتیش؟ معلوم دار که یافتمش. هیچ کس از چنگ انتقام سید حسن فرار کردن نمیتونه عبدالحمید آقا. لکن من فکر میکردم که خودت از من انتقام میگیری. بله هنوزم میخوایم. اما مرا او به گوله زد.
میفهمم. آخر من یک رازن عادی را کجا اجازه میتونم که تو را بزنه؟ زدن تو به گوره امتیاز خاص خودم است. شما دو تا آشتی کردن نمیتانین؟ تا که رضا خان از من عذر نخواید نه. از چی عذر بخوایم؟ حجی که مرا توهین کردی؟ توهین یادت است؟ لکن قسم میخورم که هیچ قصد توهین تو را نداشتم و من تو را توهین نکردم. چی آیای عذرخواهی است دیگه؟ پیش ما خو یک قسم عذرخواهی معلوم میشه. تو چی میگی عبدالکریم؟ بله ما میگم یک قسم عذرخواهی معلوم میشه. وای وای پای کی من او دوز بدبخت تو باش وگنی پای دیگه ایتان با گولم میزنم. سید حسن من میگم مرد آدم هستی، تو زندگی مرا نجات دادی. این دیگه بدون شک عذرخواهی است. بله بدون گفتگو عذرخواهی است. ما جواب کار دارم. جواب این اندیوال قدیمی بگی، اینی نسوار بگی. نه نسوار تو را نمیگیرم. تو هنوز از من عذر نخواستی. عبدالحمید مرا تو همون قطی نسوارته. من خو ندارم. ما آمده بودم که از رضاخان نسوار بگیرم. خواهش میکنم این نسوار از ما به عنوان نشانی احترام و دوستی قبول کن. این دیگه 100% عذرخواهی است. بی گفتگو. و نسوارم کتیش. حتی مامای مام در مقابل ایتور عذرخواهی مقاومت کردن نمیتونه دیگه. خو رضا خان بیا در حالی که لعنت بشار صادقانه معلوم میشه ما قطعی نسوارت قبول میکنم. خدایا شکر. صبر کن رضا خان. آخر ما او را برای معاینه سینید کار داریم. پاک کن زخم خویشتن را زود، تا ببینی تو در علاجش سود. گل و سرگین نمی شود مرهم، زین عمل می شود خرد در هم. یا به آب نمک و یا صابون، زخم خود را بکن تو پاک از خون. گر ورم کرده زخم باشد و سرخ، یا ببینی تو بر سر آن پرخ. این نشان خطر بود ای مرد، از طبیب بجو تو چاره درد. درنو اوریدونکو بخښنه غواړو چې د وخت د کمۍ له امله مو ونسوی کولی چې د ورک عزیزانو پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله لرو چې د راتلونکې اونۍ د پروګرام په جریان کې درته وړاندې کړو. و تا هفته آینده دوستای عزیز منتظر نامه هایتان هستیم. به ما بنویسین که برنامه صدای آبادی چقدر رضایت شما را فراهم کرده. پیشنهاد کنین، انتقاد کنین، نظر بتین، لنده ای روان کنین که سیده جان بخوانند. ځکه چې دا ستاسو خپل پروګرام دی او په دې پروګرام کې د افغان مهاجرینو دپاره ګټور معلومات وړاندې کیږي. تاسو کولی شئ چې په دغو پتو خپلې تبصرې او وړاندیزونه موږ ته راولېږئ. در پاکستان با آدرس صدای آبادی BBC پست بکس 5463 کراچی. در لندن با آدرس صدای آبادی BBC پست بکس 76 لندن و در عربستان سعودی صدای آبادی BBC پست بکس 6316 جده. په پاکستان کې زموږ پته ده د آبادۍ غږ پروګرام ته BBC پست بکس شمیره 5463 کراچي. په سعودي عربستان کې زموږ پته ده د آبادۍ غږ پروګرام ته BBC پست بکس شمیره 4314 جده سعودي عربستان. او په لندن کې زموږ پته ده د آبادۍ غږ پروګرام ته BBC پست بکس شمیره 76 بوش هاوس لندن. په همدې سره زموږ پروګرام سر ته ورسېدی. تر بلې اونۍ پورې خدا نگهدارتان باد.